السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا. دا عربي زده هنا المركز سخرة خلاص نوراني قاعدة كنا نذمنا هم درس داي درس بلا ولا مخي لكم يوتيوب چینل سبسکرایب زنگ علامه کلیک کړئ all اوکی کړئ فیسبوک کې عربي زده کړئ آنلاین مرکز پاڼه لایک کړئ. نن درس کې جزم وایو سکون د هر حرف په سر چې دا ساکن وي سکون هغه ته هغه حرف ته ساکن ویل کی بعد د چې ساکنه ده نو دا منګه په دې معنا سره چې دا الف چې کوم حمزه چې دا با سره موږ جنگو یو ځای کوو وصلوي نو اسانه ده ان شاء الله. ها درس بلو بسم الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اب حمزه با سره جنگو اب 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 کسره زیر ده با سره وصلو اب حمزه پیش لري اب 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 بل حمزه تاثر ات 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 بل اث اث حمزه فتح لري زبر ثا سکون لري اث 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 بل اج 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 بل حمزة ح اح اح لا اح 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 بل خ اخ 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 بل دال اد 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 والذال أذ أذ إذ إذ أذ 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 إذ أذ أذ إذ أذ بل أر أر إر إر أر 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 إر أر أر إر أر بل أز زادة أز ده ذال أذ أو أز ما بين کې فرق کوي ذال أز أذ أز دا ز غاښونه دواړه یو بل سره نښلیږي بیا ژبه ورسره ورسلیږي أز أز أذ دلته إز إز أز 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 إز أز أس أس إس إس أس أس إس أس أس إس أس أش أش إش إش أش 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 إش أش والصوت أص أص إس إس أس أس أص إس أس
والضاد. أض 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 إض 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 أض 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 إض أض أض إض أض والأط أط إط إط أط 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 إط أط والظا أظ أظ إظ إظ أظ 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 إظ أظ أظ إظ أظ دا ظا ز ما بین کې فرق کوي. هغه از ده از ساده ویل کی از، دا چې اظ په ډکه خوله ویل کی اظ اظ. نو دغه سي ظا پورې موږ ویلې، نو تر اخره پورې همداسې ویل کیږي. اط ات ات اذ 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 همدغسې یا پورې چې هر چې راځي ا ا او اغ 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 اف اف اوف ای ای اوی یا اخره پورې، نو ټول همداسې ویل کیږي. اب 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 ات 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 اث 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 اج 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 اح 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 اخ اخ اخ، ټول دغسې ساده درس ده. نو دای موږ نننی نه هم درس هیله کوم چې هغه څوک چې بیخي په عربي لیکل او د قرآن کریم په ویلو نه پوهیږي دا ورسره دا دې وګوري وا دې وري زده دې کړي، او نور دوستان چې هغه هم نه پوهیږي هغه سره دې شیر کړي چې تاسو ته هم ثواب در ورسیږي. نو دای موږ نننی درس تر بل درس پورې تاسو په الله سپارم. دعاګانې کوئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.